لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت کلپونا دی مکا و خوبونا لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت کلپونا دی. رب العالمین قرآن حکیم کی فرمائی چې بعض خلق دي چې هغوی صرف د دنیا په تکل کې دي، د پیسې په لالچ کې دي، ټوله منډه او ترړه ورځ او شپه دنیا پسې، او که د الله نه غواړي دنیا غواړي، اخرت یې یېري، الله یې یېري، خپل عبادت یې یېري. الله فرمایي دی خلق لددا دنیا ورکوما بالکل پورا پا پورا ورکوم چې دی دنیا پسې دی دولت پسې منډه وي او سرګردانی نو ولې ورکوم. نوفي الیهم اعمالهم فیها، کدی کم منس کوي یا کم نیکی کوي یا کم روجه نیسي یا ما رضا کوي او زما عبادت کوي، خو یاره مقصد ته زما رضا و خیرت نی دنیای، نو دل داغ عمل اجرم په دنیا کې ورکوم، داغ منځ او داغ اودس او داغ روجی اجرم په دنیا کې ورکوم، ښه پیسه ورکوم، ښه دولت ورکوم. وهم فیها لا یبخسون، پټې کمې بنی پکې، خو چې خیرت ته لاړ شي نو چې کوم عمل یې دلته د دنیا او د دولت لپاره کړی دی هلته به بیا هېڅ هم نی، خالي عملنامه به لاس کې میلاویږي. رونو دنیا نه بغیرم د انسان جون نه تیریږي بے شکه، ځکه دنیا کې چې سړی اوسیږي ډوډۍ غواړي، خېټه د انسان سره بچی د هغې له به پیسه پیدا کوي، کور به ځان له جوړوي، پټۍ به ځان لالي، دکانداري به کوي، نوکري به کوي، زمینداري به کوي، خامخا دی به څه ناسه د دنیا یو عمل به کوي، بې د هغې نه کار نه کېږي، دنیا بې دې نه چلیږي نه. دنیا خود اسباب زیاده کوي، او سړی یو ګوټ کې ناست دی، یو کینې او خپل عبادت کوي، هم زمونږ په الله یقین دی چې الله به روزي ورکوي، لیکن دنیا د سبب زیاده دی به خامخا ځان له څه ناسه لاس او خپې وی، خو الله به نه یری، ګورئ اخرت به نه یری، بلکې یو سړی که ځان له عبادت کوي او بالکل دنیا ته نظر نه کوي، دا هم د الله نه دی خوښه. دنیا وګټه حج به پکې وکې، دنیا وګټه زکات به ورکې بل فقیر لا، دنیا وګټه جماعت به جوړ کې، دنیا وګټه چې د خپلو بچو له دې روزي ورکړه، دې کې هم ثواب دی. خو آخرت به غواړې، منهم من یرید الدنیا منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وما له فی الآخرة من خلاق. باید سړی وي یا الله دنیا راکې، خدای نه سوال کوي، یا اللہ دنیا راکے، یا اللہ پیسے راکے، ور بکم خو آخرت کے بیسم نی. منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. اللہ دنیا راکے و آخرتم راکے، او بیا دا جہنم دا اورم بچ کے، اللہ وی دے خلق لبد پورا اجر و ثواب ورکو. نو دنیا بام گٹی خو اللہ بنے رہے، دنیا کے گٹ وٹ و تجارت دا حلال و کوا، کسب حلال عبادت تے، پر بعض نوٹونو باندې هم لیکلی دي کسب حلال بعینه یقینا عبادت ته، خو آخرت او الله ونه یری الله او رسول. او کتا و پسې واغشته پیسې پسې، یو عام رواج دی نن سبا، هغه د سود رواج دی، د سود خلک د پیسې دپاره لګیا دي، سودونه کوي، عام معمول نن جوړ شوی دی. پیسه که وسړی په بینک کې کېږدي پې سود علي، دې دپاره بینک کېږدي چې د پې پیسود علم، منافع ورته وي، انټرست ورته وي، بل نوم ورته وي، بل نوم ورته وي، خو بینک کې کېږدي او میاشت په میاشت یا 2 میاشتې یا 3 میاشتې پس ورځي او د هغې نه هغه خپل سود رالي، وایي پیسه مې په پیسه ده او تنخوا مې چالو ده، 10 لکه دی او 20 لکه دی او 15 لکه دی بینک کې ښودي دي، میاشت په میاشت ورځي او 3000 او 10,000 او 20,000 رالې، دا داسې ته ګڼې لکه دا زما تنخوا ده او پیسه مې په پیسه ده، دا سود دی. بعضې خلک بل انسان له پیسه ورکي په سود، یاره دا 1,00,000 روپۍ در کوم، خو میاش پس به مال 1,00,000 او 20,000 روپۍ راکې، دا 2 لکه او 3 لکه در کوم، خو میاش پس به مال دې پسې 20,000 راکې، او که میاش پوره شي او نه نو سود در سود بیا کوي.
اوس به پسې 10,000 نور هم راکې. دا سود دی، سود عربی کې ربا ورته وایي. اوس د سود متعلق نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لعن الله آکل الربا وموکله وکاتبه وشاهده وقال وهم سواء. کم سړی چې بل سود ورکوي د بل نه اخلي، کم پکې لیکون کې دی، کم پکې گواه دی، دا ټول په ګناه کې برابر دی. او ګناه څه ګناه ده؟ داسې ګناه نه ده چې دله به الله یو کال جهنم ورکي، یو 2 کاله جهنم به ورکي. نه، نبی علیہ السلام فرمایي لعن الله، په دې خلقو دې د رب العالمین لعنت نازل شي. خیرې ورته کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم. سود ډېره خطرناکه ګناه ده، ډېره خطرناکه. یو لوی بزرگ تیر شوی دی حبیب عجمی رحمت الله علیه. په دې بزرگانو کې لوی بزرگ دی او د طریقې قادریه او د نقشبندیه په دې پیرانو په دې بزرگانو کې په سلسله کې یو لوی سړی، یو ولی الله د زمانه، یو عالم، یو نیک انسان تیر شوی دی. ابتدائی حالات داغه لیکي چې دی سودخورو، سودونه به کول، بلا دولت او د مال خاوندو. خود لا یو فیصله خځه سره کړې و چې خځه خپل کم مالم دې دا به نه خورو، چې کم سود دی ابا په ځانم لګو، په بچو بم لګو. ډوډۍ به د سود خوړه، خپلو پیسو له به ګوتې نه وړې، جامه به د سود اغوسته، خشاک به د سودو، او ډېر زیات مالدارو. که چاته به ضرورت راغی لکه ما ته د قرضې ضرورت ته وی حبیب جمیله ورځه دله به راغی جي د ما پیسې پکار دي، د به یو خپله فارموله وه، یو خپل طریقې کار به څومره پکار دي، دومره زره پکار دي. ښه د ما خو دا طریقه ده چې دا به والې میاشت پس په دومره پیسې به مې په پیسو وي، میاشت پس په دومره پیسې راکړې، او دا به دې نیټی. او که هغې نیټې له دې خپلې پیسې راکړې ښه پخه کني نو بیا به هغه سود زیاتېږي. جي بس مجبوري ده. نو مونږ خلک دې ته مجبوري وایو. جي مجبوري ده. نو څه مجبوري ده؟ مستی مه کوه که نه، مجبوري ده کمې ده. مستی مه کوه، په خپله نفقه چې الله کومه درکړې ده په هغې خپله ګزاره کوه، هېڅ مجبوري نشته.